د سوات د یه لرې کلي تر شا یو زوړ څنګل و. خلکو به ویل چې په هغه څنګل کې د شپې د شیطان وزه را څرګندېږي. هغه عادي وزه نه وه، هغې اوږده توره وجود درلود، د وزې غټ خکرونه، سرې بلېدونکي سترګې او انساني غاښونه. خلک به یې په نوم هم ویرېدل. سپین ګیرو به ویل که د شپې له ځنګله د وزې چیغه واورېدې شاته مه ګوره. په هماغه کلي کې یو ځوان هلک و، نوم یې فرید و. هغه به تل د خلکو په کیسو خندل. یو ورځ یې وویل زه به نن شپه ځنګل ته ولاړ شم او ګورم چې دا شیطان وزه څه ده. په هغه مخامخ ځنګل کې پاتې کېږي او زما ومنه مزه. څو کسان ځان او بیرته نظر راکړي. ملګرو یې ورته وویل مځه. څو کسان لاړل او بیرته رانغلل. خو فرید په دې خبرو باور نه درلود. شپه تیاره وه، سپوږمۍ نیمه د وریځو تر شا پټه وه. فرید له یو څراغ سره ځنګل ته روان شو. زه ځم د شیطان چیلې ګورم چې د روډ یو کرښچه. تا خبرې د ځان سره وکړه او ځنګل طرف ته روان شولو. د ونو سیوري داسې ښکارېدل لکه څوک چې ولاړ وي. باد به په وچو څنګو کې داسې شور کاوه لکه د چا ژړا. ناڅاپه یې د یو وزې چیغه واورېده، می. خو دا عادي غږ نه و، دا غږ داسې و لکه انسان چې په درد چیغه وهي. فرید ورو غږ ته نږدې شو. د یو زرې ونې تر شا یو تور سیوري ولید. کله چې څراغ یې پورته کړ، هغه موجود ورو خپل سر پورته کړ. د وزې غټ خکرونه، سرې سترګې او د انسان په شان مخ. فرید په ویره وویل ته څه یې؟ هغه موجود ورو وخندل. زه د دې ځنګل ساتونکی یم. غږ یې د انسان او حیوان ترمنځ و. فرید شاته لاړ، خو ناڅاپه یې د شا له لوري هماغه غږ واورېد. کله چې یې شاته وکتل، هلته هم هماغه وزه ولاړه وه. بیا شیخ وه، بیا چپ خوا، لکه څو شیطانان چې یو ځای شوي وي. ناڅاپه ټولې سرې سترګې په تیاره کې وځلېدې. فرید پوه شو چې یوازې نه دی. شیطاني وزې ور وویل هر څوک چې زما ځنګل ته راشي زما شي. فرید منډه کړه. هغه د ونو ترمنځ په منډه روان شو. شاته به یې د وزې د پشو غږ اورېده، ټک ټک ټک، لکه لوی حیوان چې ورپسې منډه وهي. ناڅاپه د هغه څراغ مړ شو. هره خوا تیاره شوه، یوازې سرې سترګې او د شکرونو سیوري. فرید د ځنګل له یو لارې وتښتېد او کلي ته ورسېد. کله چې کور ته ورغی، ساه یې بنده بنده وه. هغه خلکو ته هر څه وویل. سپین ګیرو ورته وویل تا د شیطان وزه لیدلې، اوس هغه ته نه پرېږدي. له هغې شپې وروسته هر شپه فرید د خپل کور تر شا د وزې چیغه اورېده، می. یو شپه یې کرکې خلاصه کړه او هلته هماغه سرې سترګې ولاړې وې. سبا سهار فرید ورک شو. خلکو یوازې د کور تر شا د لویو پخو نښې وموندلې. تر اوسه هم خلک وایي که د شپې له ځنګله د وزې غږ واورېدې شاته مه ګوره.